रसूल फरमाई अल्लाह फरमाई द क़यामत पौरजे अल्लाह रसूल फरमाई अल्लाह फरमाई द क़यामत पौरज द द्रो कसानु सर जंगेजम द क़यामत पौरज जल द्रो कसानु सर जंगेजम पा आगो की बदवा प्रेजदम द अजमा च द नन ورځ کوم मकसद دی هغه بدر وشیم یو هغه سړی د الله رسول فرمایي چې څوک پچا باندې کار وکي مزدوري ور باندې وکي کار جنی واخلي مطلب اغه دیوال را واخله روډ را واخله سړک را واخله کور را واخله نوکری را واخله منشتوب را واخله دا هر څه چې دا په وکی او بیا تنخواه چې د اغه نور کوي تنخواه ور وځنډي نا وخت ور کوي د الله رسول فرمایي الله فرمایي د داسې چا سره به د قیامت پر ورځ په خپل جنګي دا مزدور نه چې مزدور براسي اسما په دربار کې مولاړي چې الله پلان لما کار واخستي بیا ما تزما مزدوري اوسما چې کومه تنخواه د زما چې کومه دیړي د هغه ما ته نه درا کړي نو لہذا ته څور سره وکړ نه الله به دې مزدور ته تکشین د دې سړي سره خپل خبره کوم څومره لوی خبره ده دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور سره جنگیږي الله جل جلاله فرمایي وای څه کیږي وای دا به زور سره جنگیږي ماغه څه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطي اجره الله فرمایي چې هغه سړی دی چې هغه چا کار واخلي او بیا مزدوري نور کوي ځبلار خپل کار کوي الله رسول فرمایي الله فرمایي د قیامت پر ورځ دا سړی سره جنگیږي وساجب خبره ده عزیزان چې مشت خود یا دنیا دا خبر راشکارا که چې مزدور دی داسې همدرد دی داسې الفت دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې راته ویلي دي او هغه خبره هم د بخاري د عزیزانو حدیث د بخاري دی دا د امام ابو حنیفه او د امام مالک قول نه دی دا د ابوبکر صدیق قول نه دی دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی که نو ما ته نه خبر و بیا پر دین باندې توري نه تړو چې یار دین و اسلام و مزدور ته حق نه دی ورکړی دین و اسلام چې کوم حق ورکړی دی هیڅ دا حق چې دی هغه ورکړی نه دی اواجه وبله درته کوم وای دا زموږ په ژوند کې تر ټولو زیاته مزدوري چې دا هغه بابا د خپل اولاد لپاره کړی ده تر ټولو زیاته مزدوري بابا د خپل اولاد کوي او په دویم نمبر کې تر ټولو زیاته مزدوري چې دا هغه خاوند د خپل کور والا لپاره کوي دا مشت چوای تی تعلیم وکي او تعلیم پر دواړو سترګو ولې به نه کوم څنګه به نه کوم زبزما بچی په کور کې دغه سي انپړ را واخله دغه سي جاهل را واخله زبدا پرېږدم ولې به پرېږدم څنګه به پرېږدم زما استا خبره پر پرده ده پر پرده پر تعلیم باندې نه ده زما لور د بل چا د بچی سره وڅنګ تلکشنو زه نکشنو ماته الله او رسول اجازه درکړي تکشنه ستاد مبارک سي ماته تعلیم په غور نه راکې چې ملایان چیش نه کوي وخپل لور ته تعلیم نور کوي چې په خپل لور تعلیم ونه کوم نو زما کور ولا زما بچي خو بیا ډاکټر ګوري درته خو زه ډیر ځان قیدتمن بولم بیا زه تعلیم منم تعلیم پکوم لازمي پکوم زه په پرده کې باندې کوم زما استاد صرف په دا توري کې فرق دی په نور کې فرق نشته پر موږ باندې به الزامونه نه لګوي علما را واخله دیندار خلک را واخله شخ خلک را واخله دا بدنامه کوي چې دا خلک د تعلیم خلاف دي ولې خلاف یې نو تر ټولو زیات چې خدمت کول کیږي هغه خاوند د خپل کوروالا کوي دا چې وسیوه زنانه په خپل پر پوس باندې پر نوکری باندې نو دا خاوند هغه سي ژوند نه سره تیری لکه خاوند چې د دې لپاره څومره منډه کوي او زه ځان ته خپل اکسل لرم ته خپل ځان ته اکسل لري یو پر 12 بجې را رواني بل پر 1 بجې را رواني یو د بل لپاره د ډوډۍ تیارېدو کوشش نه کوي هغه ته خپل کار کوي یار زوم دغه نستړی اوري دا خبره اوري که نه اوري نو ښکاره مثال به د موسی علیه السلام مبارک درکم اته یا لس کاله د خپل کوروالا د لپاره مزدوري وکړل شپانه سو د شعیب علیه السلام پسونه قتل بیا د هغه لور غوښتې ولا د هغه د مهر په باره کې دا مزدوري